زمن گاونڈی ملک دے انڈیا ہندو دے غیر مذہب دے ورشا دا مسلمانانو دا پارے دا روجے دا پارا خصوصی عرض ارزان کرل چی دوی خپل عبادت کئی دوی روجے نیسی دوی با پیشمانے کئی دا چابا وزن کی گی اے اوی تے ارزانی را وستلخا او ورشا دا خپل دکاندار دا خپل مشرانو دا ریٹونو لسٹو گورا کہ وسی در باندی برشو دا سرمندن اوباسی و خرسی دا اللہ دا دا ظلم بازار و دا دا زنگل قانون لسو کسانو باندی مشر ولی نئی لسو کسانو مشر ولی نئی ستا لاس پہ دل تے تڑل شوی خواہ او دا رب دربار کے با حاضرے گے سم الیہ ترجعون تر اغی پورے بستا دا جنت و جہنم فیصلہ نکی گی چی ترسو دی دا یو روپئی دا یو ٹکے جواب نہ دے ورکڑے ڈڑا با لگے کنو پتا با دے وہ لگے التب گور ہوئی دا سی ہوئی یو بزرگ نے چاہتا پوسو کو کم لار اختیار کم چمان زمان اللہ خوشحال شی اغور دوی کوشش کا وجہ سوک اللہ تستا شکایت وہ نکی چی پدے روجہ کی پتحجدو کی روجت شکنا اتق دعوت المظلوم او خپل رب تا وجاڑی چی اللہ زددن تنگی بدن زما پختنا وکا اے ددغی مظلوم دا او دا رب العالمین پا منز کی پردہ نئی خاصوک دا خوری رو پورتا کی تخت ورکی کلا کلا دا تاجدار خوری پا سرشی دا دے سٹنا بدی اونی سیو دے رو پڑیران بدی گزار کی ابل ورزیو سڑی کڑا وڑلا میں تا خودل تا دیر خولے وقت تیر کا دیر زبردست بہترین انسانو تا خودل تا دیر خولے وقت تیر کا دیر خولی زندگی دے تیر اکڑلا ولی کڑا وڑے وروانے کنسترگو کی اوخ کے راغلی دا غد دردونو ترجمانی زنشم کولے مات مولانا سیب دا دی گوانڈی دے شرنا تنگم یریکم نقصان راتا وندہ سی بیلما باور کر راغی دیوا بے امڑکڑا دبو ورسراسی لاس کتکو دا غربت انتہا وکنا اے بیلما بے مڑولو کامیاب معاشرہ منت انسانیت خود لے دے دیو چیلی سربو پوو کورونو بے کرزو دویل ورکی منکرشت دویل ورکی منکرشت دویل ورکی واپس بوم اغی کور تراغے دبل احساسو منت انسانیت خود لے دے دا جہاد پا میدان کی تگی مڑشو یو بلتے دا مرگو زنکدن پا حالت کے اوبا پیش کولے منت انسانیت خود لے دے یو بیان نوا پس را روانو بیمار شم لار کے میں طبیعت خراب شو دے مرگرو اسپتال لوے اڑم ڈاکٹرانو رالا علاجو کو یو ڈاکٹر سے برا غیمات مولانا سے بزلو مضبوط کا یو خبر در تکومتا زو طول عمر پا مدرسو جماعتونو کی تیر کا واورا یو کیس را گئے یو مشوم دا وہ کالو بیہوش ہوا منگور علاج شروع کا چپا ہوش کے راغلا منگور ٹیسٹو نہ اکڑل مولانا صاحب تا پتا دا میں ڈاکٹر صاحب ذرہ توایا دا وہ کالو معشوما دا غی پا عزت باندے حملی شوی دی مولانا صاحب دا ظلم چا کڑے تا پتا دا ماوے ڈاکٹر صاحب چا کڑے دے دا وہ کالو دا معشومی عزت تا کم درندہ کم ظالم لا سے چوالے دے ماتی مولانا صاحب ظلم مضبوط کا واورا
واورا د 2 کالو ماشومه پلار لګیا دی د 2 کالو د ماشومې عزت لاس چي دا د انډیا خبره نه ده دا د امریکې او انګلینډ او د خیردینو خلکو خبره نه ده دا زمونږ د معاشرې ترجماني ده دا زمونږ د بازارونو بې حیایي ده دا زمونږ د مسلمان غفلت دی چې د زوی واده دی او د کانو بجانو پروګرام یې پکې جوړ کړی دی بګتوی مولانا صاحب ځان نه دی راته بزرګ جوړ کړی دی واده په ډنګه ډونګه خوند کوي زه ورته وایم الله خفه کېږي ما د ځان نه بزرګ نه دی جوړ کړی زه خو د خدای تعالی فقیر یم محمد رسول الله خفه کېږي دا د بې حیایۍ دلدل دا د غفلت انتها به موږ د جهنم کندو ته وغورځوي که ته الله خفه کړي هم به دا شپه تېره شي او که ته یو 2 رکعته لمونځ وکړې چې الله په کومو الفاظو ستا شکریه ادا کړم چې په ما دې دومره رحم کړی چې ما ته دې بچی راکړه او هغه دومره شو چې د واده قابل شو که نه الله ستا لاک لاک شکر دی هم به دا شپه تېره شي دې خلکو ته ویناګانې کوي وایي زما د زوی واده دی او تاسو به راځئ ښه زما بله ورځ یو ځای کې بیان و ما یې داسې وینا مه کوه چې زما د زوی واده دی او تاسو به راځئ داسې وایه ما باندې الله رحم وکړو ما ته یې زوی راکړو اوس زه خپل الله خفه کومه د خپل رب خلاف بغاوت کومه اعلانیه ګناه کومه او تاسو را سره پکې شریک شئ راشئ زه خپل الله خفه کوم چې په شریکه باندې خپل الله خفه کړو داسې ویناګانې کوه خلکو ته بله ورځ کې مې ټیک ټاکره جینۍ مړه ده نو اوس دا نور ټیک ټاکران په دې میډیا راځي او دا خبرې کوي وایي د هغې چې کومې ویډیوګانې دي نو دا ویډیوګانې مه ګورئ دا ناچګانې مه ګورئ هغې ته به په قبر کې تکلیف وي او دی په خپله هم هغه شان منجېږي او ګډېږي لګیا دی اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا خلق غلب مخه کړي وي غل دې ویني ځای غل د خلکو په منځ کې وردن نشو او غلم چغې کړلې وي غل دې غلبې لوټي ته وایي تا کې 2 سوري دي وایي زه به کوم او د هغې ویډیوګانې مه ګورئ خدای ته وګورئ سم شئ سوال درته کومه سم شئ ویرېږئ د رب د قهر او عذاب نه ان بطش ربک لشدید چې ونیولې که نه د الله په ذات مې د قسمې که څوک دې ته خلاص کړي جوہر آئین ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے سچل در باندی شوے دے جڑاگان ازدکھئی عاجزی ازدکھئی آغا دا اعمال حسن چرتن پیدا کئی کم دا اعمال حسن دا تقوی معیار چی دا رب العالمین پا دربار کے قابل قبول لے اے پا جالی نوٹنو باندی دکاندار سودا نور گئے دا دریان ڈک عبادت دا دورنگی دا دا ظلم انتہا اے پا دے گناہنو باندی بسنگ جنت ملاوی گی دا دے غفلت دلارو آخر منزل دے جہنم کندی دی کنا آد رب منشان نشی کے دے د مسلمان لور دا او بیا د پښتون لور دا او کولاو مخ سرتور سر د پردي دکاندار مخې ته ناسته ده دا تاسو څنګه برداشت کوئ په ټیک ټاکو باندې د لږو غوندې لایک په چکر کې د لږو غوندې شهرت په چکر کې هغې خپله حیا او خپل عزت په داو باندې ولګاو
دا د چا بچی دی چې په دې پردو ودونو کې ګډېږي او خلک تی ویډیوګانې کوي دا بچی هم داسې کولاو پرېښی دی دا لور هم داسې کولاو پرېښی ده او د دین او اسلام جرړې م پې ورېبلې د دوی اصلاح لازمي ده لور پیدا کېدل جرم نه دی د لور نه لور ته د بیبي فاطمې د حیا صادر په سرول کمال دی دې ته د خولا سودا خدیجة الکبرا زندگی بیانول دا زندگی ورته ښودل کمال دی ته به د محمد رسول الله سره په جنت کې داسې ملګری دا دواړه ګوتې ونیولې ښه وښایه دې ته حیا وښایه دې ته عفت وښایه ته د دې د عزت د صادر څوکیدارې دې له دومره ازادي مه ورکوه غافله پلاره چې غټ موبایل دې ورله په لاس کې ورکړی دی او هغه کولامه سرتور سر ټولې دنیا ته ګډېږي لګیا ده او د دین او اسلام د سبابۍ د بربادۍ سبب دی ستا دا لور او زه په دې انتظار یم چې زه به بل جنید بغدادي پیدا کوم دا علماء کرام وګورئ الله درته څومره ښکلي علما درکړي دي په دې چغو ستړي شو راولئ دا خپل بچي موږ سره کښېنوئ چې د وخت جنید بغدادي مې درلته جوړ نه کا بیا وایه ستا ما سره مینه نشته دی که ورته په سر مې پګړۍ کښېنښودله بیا ما ته وایه تا کې وفا نشته دی که په دې منبر مې درله کښېننولو د قال الله قال رسول ویونکی مې دې جوړ نه کا مورې که ستا ادب یې نه کولو بابا جانه که ستا احترام یې نه کولو مورې که ستا د خپو د لاندې د جنت ونه لټولو بابا جانا که ستا په رضا کې د الله رضا ونه لټوله د تما ادب ونه ښودلو د تما د ختم نبوت دفاع ونه ښودله د تما د خور و لور د عزت د صادر دفاع ونه ښودله نو بیا وایه مولوي صاحب ستا ما سره وفا نشته دی بیا مې د مینې انتها وګوره ځان که خفه زما جړه وګوره زما په شانتې به دې څوک یادوي نن په تلاش شو دا دنیا وګوره نن هم موږ سره وګوره مولوي صاحب په 5000 تنخوا باندې ناست دی ته خیرخواهي څه ته وایې زموږ د حفظ مدرس په 2000 روپۍ ناست دی چې د پېشمني په ټیم کې چې ټوله دنیا یا موبایلو کې بدنظرۍ کې مصروفه ده او یا د غفلت په خوب ودغه که نه هره پاڅېدلی دی په سجده باندې پروت دی خپل الله ته جړاګانې کوي قرآن ته ناست دی موږ دپاره دعا د مغفرت غواړي لوی شیخ الحدیث موږ سره په 10,000 روپۍ تنخوا باندې ناست دی ته وفا څه ته وایې چا عالم سره مینه وکړه محمد رسول الله سرور کائنات وایي د ما سره مینه وکړه چا ما سره مینه وکړه د الله سره مینه وکړه چا الله سره مینه وکړه الله به په خپله ذمهوارۍ جنت ته داخل کړي دا ماشوم اوس دلته ولاړو تقریر یې کوو تاسو واورېدو تاسو صرف تقریر واورېدو تاسو ته دې ښکارېدو نه ځکه دی د دې سټیج نه شاته و دې مولي صاحبانو ته به پته وي د خپې داسې رپېدې که نه تاسو ته پته ده دله دا همت چا ورکړی دی موږ ورله موبایل په لاس کې ورکړی ما ورته ویلي دي چې ته غلا وکړه ما ورته ویلي دي چې ټوله شپه په بدنظرۍ کې تېره کړه ما ورته
ویلی دی چه نشی تماشی شروع کرنا ستاد بچی خیر خوابه ما کتلی دی پرونا بلورز یو مولانا سیب خپل مدرسه کی دیوال تڑڑوالی و جڑلی مای مولانا سیب ولی دمرا غمجنی و یو شاکر درا سرو یو طالب علم ویش سپاری یادی کڑی وی او ویش سپاری بغیر غلطی پا یو رزبان دی اورا ولی شویخا نمائی دا خود خوشحالی خبر ده تو ولی دمرا غمجنی ماتی مولانا سیب اگر مور موبائل واغستو مدرسه پری خودلو بد نظری کی مبتلا شبه ده بچے سارے جاڑی آغا تو خیر خواہ چاہتا ہے دوی سر مینہ ہو کئی اللہ بدر سر مینہ ہو کی بل ورځ کور کې ملا شوم یو आवाज مې تر غوږو شو وظیفه راوړئ خدای مو بخا یو ساعت پسې بیا وظیفه راوړئ خدای مو بخا چا ورله आवाज ورنکو چې درې څلور چغې ووالې یو ساعت پسې आवाज وکړو وظیفه پخه ده زړه کې مې درد پیدا شو چې نه د پخه ورته ووایې که نه ته به تر کومې ستا د دې دروازې مخې ته ولاړې روجه راله شریک شئ د یو بل په دک درد کې د کومو خلکو نه چې تاسو د انصاف امید لرئ